زما څخه ډېرو ملګرو دا پوښتنه وکړه چې زموږ د فیسبوک د آی ډي کوم فالوورز چې دي هغه موږ فالوورز ته اړولي دي خو فالوورز نه معلومیږي کوم چاته نه ښکاري. یعنې کله چې یو څوک زموږ آی ډي کې ریویو کوي زموږ آی ډي ګوري خو هغه فالوورز نه ورته معلومیږي چې د دغه نفر سره څومره فالوورز دي. نو ډېره اسانه طریقه ده، زه به تاسو ته مکمله طریقه وښیم، ویډیو مکمل راسره وګورئ. نو لومړی که چیرې تاسو زما چینل کې نوي یاست چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن باندې هم کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هره ویډیو ورسیږي. دوستانو تاسو به لومړی راسئ خپل د فیسبوک آی ډي به راخلاصه کړئ. د هغه نه پس به تاسو راسئ دلته پر دا درې ټیک سر په سر کوم اپشن چې دی پر دې باندې به کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته به راسئ سیټینګ اینډ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. د هغه نه پس به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو هر کله چې تاسو پر دا سیټینګ باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته یو بل اپشن راخلاص وي دوستانو، په هغه کې به تاسو پیدا کړئ فالوینګ په نامه کوم اپشن دی، دغه یو دی دوستانو، فالوورز ان پبلیک کنټینټ، پر دې باندې به کلیک وکړئ. نو ډېره اسانه طریقه ده دوستانو، تر هغو چې دا راخلاصېږي تاسو چینل درسره سبسکرایب کړئ. دا دوستانو دا راخلاص شو، دلته به تاسو راسئ دوستانو. د فالوورز طریقه بیا هم درته وښیم که بیا ځینو ملګرو هغه نه وی اړولې چې ملګرو ته تاسو ته ریکویسټ راسي او هغه بیا ستاسو سره فالوورز شي. دلته تاسو ته نشته چې هو کن فالو می، دا به تاسو پبلیک کړئ. څوک کولی شي تاسو فالو کړي؟ پبلیک هر څوک کولی شي. د هغه نه پس به دلته نشته چې هغه مین ویډیو کوم ویډیو چې ما ستاسو لپاره جوړه کړې ده هغه همدغه یو دی دوستانو چې ما تاسو ته ویل چې هغه فالوورز ستا دا ولې څوک نه وي. دلته تاسو ته نوشته دي who can see your followers in your timeline، یعنې څوک کولی شي ستاسو فالوورز ستاسو په ټایملاین ستاسو په صفحه ستاسو پر آی ډي باندې وګوري ستاسو فالوورز. نو دا به تاسو پبلیک کړئ. هغه مین مقصد د دې ویډیو دا دی چې دا تاسو پبلیک کړئ او دا به ستاسو لپاره هغه الاو شي. او هغه بله چې مې تاسو ویل چې تاسو به راسئ دلته به فالوورز آی ډي څنګه واړوئ دا به هم پبلیک کړئ. څوک پبلیک پوسټ کمنټ څوک دا به پبلیک کړي، دا به ایوری ون کړي او د هغه نه پس به تاسو راسئ دا پبلیک کړي. دلته دا دی کومنټ رینکینګ، دغه به تاسو راولئ او دا لاندې دا به هم اون کړئ. خو هیله ده چې تاسو په دغه اصلي مقصد پوه شوي وای. د دې لپاره دغه دوم اپشن دی who can see your followers on your timeline، دا به پبلیک کړئ. نو ستاسو فالوورز به ستاسو د فیسبوک پر صفحه ښکاره شي لکه څنګه چې زما ده تاسو ته به معلومیږي. کیدای شي تاسو معلومیږي راواړوئ دلته تاسو ته نوشته دي follow it by دونو لپاره. نو دوستانو هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې، چینل حتما سره سبسکرایب کړئ.